خمارو سترګو کړم برباد برباد لکه نه کړم زکا فریاد فریاد خمارو سترګو کړم برباد برباد لکه نه کړم زکا فریاد فریاد د چا د یو نری خندا صدقه د چا تمام عمر ناخاد ناخاد د چا د یو نری خندا صدقه د چا تمام عمر ناخاد ناخاد د بې دردۍ په جیل خانه کې شوروست د بې دردۍ په جیل خانه کې شوروست هغه اجمل چې و آزاد آزاد. ډیرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام چې سلامونه نیکې هیلې او احترامات درته پیش کوم. امید کوم الله دې وکړي چې ټول ملګري راته روغ جوړ او خوشحاله یې. پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام له تاسو سره نوی ملګری مخامخ کوي چې عادل احمد نامه ده او له شیخ سلطان کلیزي له ټانک سره تعلق لري. ښکلې شاعري کوي په کم عمر کې. نو راځئ چې د ده نه باقاعده کلامونه ښکلي کلامونه وارو او خوندونه ځینې پورته کړو. د اکرام الله امید صاحب ډېره مننه چې پښتو ادبي ملاقاتو چې موږ ته موقع راکړه. اوس یوه غزل د امید صاحب چې زه که څو ورته کیسه کړم په خوږه خوله زه که څو ورته کیسه کړم په خوږه خوله خو د یار مې اړېدلې د پناه خوله چې زما او ستا په منځ کې شیطانت کړي چې زما او ستا په منځ کې شیطانت کړي خدای دې وچه د غماز کړي دا سپېره خوله همدم ښه وایي چې مینه په زور نشي همدم ښه وایي چې مینه په زور نشي خو په سوال مې روږدې نه د پښتنه خوله ما ته مه وایه رقیبه چې یار پرېږده ما ته مه وایه رقیبه چې یار پرېږده دومره لویې کیسې مه کړه په وړه خوله په دنیا کې رنګ رنګ خلق خدای پیدا دی شاد صاحب په دنیا کې رنګ رنګ خلق خدای پیدا دی څوک روزي ګټي په مټ څوک په کږه خوله اخیر شعر دی چې دا دل دې دغه یو ارمان سر نه کړو دا دل دې دغه یو ارمان سر نه کړو ور دې نه کړه په ټول عمر کې یوه خوله دا زما د مرګ منظر هم د قتلېدو منظر دا زما د مرګ منظر هم د قتلېدو منظر مه یادوه ماته زړه د یار د تلو منظر ای زاهده نه کېږي تاو د ما نه کېږي ای زاهده نه کېږي تاو د ما نه کېږي چرته د تسپو منظر او چرته د کاسو منظر دا تماشه وګورئ څومره بلا خوند کوي دا تماشه وګورئ څومره بلا خوند کوي خوله کې د نه منظر زړه کې د هو هو منظر هلته د بنګړو شړنګه دلته د چا زړه درزا هلته د بنګړو شړنګه دلته د چا زړه درزا یو خوا د نغمو منظر بل خوا د سلګو منظر بیا مازدیګری شولو بیا مې را په زړه شولو بیا مازدیګری شولو بیا مې را په زړه شولو د لوپټو منظر هغه د منګو منظر یاد خو به دې وي که نه زه هغه عادل یمه یاد خو به دې وي که نه زه هغه عادل یمه هغه د ډزو منظر چمته د تلو منظر. ډیرو ګرانو ملګرو دا عادل احمد صاحب چې ښکلي کلامونه یې تاسو سره پیش کړه موږ خوند ځینې پورته کړی. امید کوو چې تاسو به خوندونه ځینې اخیستي وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي نو مشترکه اجازت دی. لوی الله په امان.